اوس مونږ مشاعرې ته دوام ورکو. زه اوس خپل ډیر درون ښاغلی کرامت الله خاکی صاحب نه بخښنه غواړم، ما د هغه نوم اناونس کړی خو د هغې نه بعد پروګرام داسې شو نو ما اوس هغه ته زه بلنه کوم چې هغه راشي او موږ سره خپل غزل یا نظم شریک کړي کرامت الله خاکی صاحب ته. ورپسې د نیاز الله نیازي صاحب تیار اوسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مشرانو کشرانو، په دې یخ ماحول کې زما د مخه قبول کړئ یو دروند خوږ او تود سلام. د هر څه نه مخکې یو دوه شعرونه ویم. هغه زموږ مشرانو ورته کیته وایي چې مونږ پښتانه بلا ښایسته یو څه بدرنګه نه یو، مونږ پښتانه بلا ښایسته یو څه بدرنګه نه یو، دا چې بدرنګ ښکارو تصویر مو چا غلط جوړ کړی. مونږ د اسلام په یو یو رکن باندې سر قربانو، مونږ د اسلام په هر یو دور کې عزت جوړ کړی. مننه. ماحول ډیر یخ پخ دی، مشران هم ناست دي، بخښنه غواړم داسې د ماحول په مطابق باندې څو شعرونه ویمه. ستاسو د صدر صاحب په اجازت چې وایي دوند راخور شوی و نرې پشمک بارانو پکې، دوند راخور شوی و نرې پشمک بارانو پکې، په داسې وخت کې یار په ډېره مینه غاړه راکړه، په غاړه کوټ دی او یاره ستا د پخپو شوي بوټان راته یې پټ په غوږ کې ووي چې دا دواړه راکه. ما ورته هم ووي زما به پې ارمان پوره شي، ستا به څه کم شي که یو خوله دې په ولاړه راکه. بخښنې سره وایي ما ورته هم ووي زما به پې ارمان پوره شي، ستا به څه کم شي که یو خوله دې په ولاړه راکه. ما داروګانو او طبیبانو پسې مه ګرځوئ، زما دارو دي که جانان د خولې نه لاړه راکه. او پلار مې جایداد تقسیموه هغه څه داسې وکړل، رونو له آباد آباده ورکړه مال یې شاړه راکه. او خاکی جان دومره سرسام شوی چې توبه وباسه، ماتې د توت لرګې غوښته هغه بیکیانه راکه. مننه. دا ملګري د یو نظم دغه کوي، خواهش کوي او عزیز غفار صاحب ته هم نظر ته اږدمه دغه رنګ نظم دی. زموږ په علاقه باندې به تاسو ته پته چې د دې بحریه څه اله ګوله را جوړه شوې ده که نه، خلکو نه د ځمکې اخلي. هغه مثال به دا ورکړم چې وایي ته د دې کور ووځه او زه دلته کټون جوړوم. نو د هغې عنوان دی وایي مونږ بحریه نه منو دې نه پکه لاره کښېنه. نن راوتلی یم د قامه سره، زه د ورسک د سیمې حق غواړم. نن راوتلی یم د قامه سره، زه د ورسک د سیمې حق غواړم. صاحب ډیر په احترام سره، زه د ورسک د سیمې حق غواړم. صاحب اول پتا سلام دی زما، پس د سلام یو پیغام دی زما، د خدای په نوم باندې شروع کوم او صاحب تا ته یو ورزو کوم. غرض مې دا دی د عهدې خاونده، ای د قام مشره د شملې خاونده، مونږ داسې نیو چې انقلاب غواړو، بس د یو څو ټکو جواب غواړو. تاوې زما خبره ومنه ته، زه به د ستا خبره ومنمه، مونږ خو د ستا خبره ومنله، ولې زمونږ خبره نه منې ته؟ مونږ له سکولونه کالجونه راکه، زمونږ بچو له تعلیمونه راکه، مونږ د بجلی نه هم محرومه پاتې یو، مونږ له د ګیس سهولتونه راکه. چې نش سکولونه او کالجونه دي خو زه ایجوکیټډ ځوانان هم لرم، بلها په سختو یې تعلیم کړی دی، دغه بچو له میجابونه راکه. د ظالمانو د کرسۍ د لاسه او زما د قام د مایوسۍ د لاسه، زما بچي ټکی تعلیم ونه کړ د دې وبډې د دې بجلی د لاسه. اوې ګیس خو یې را نه کړه، بجلی نه یې محرومه کړلو، اوس یې راګیر داسې په بله یوه لومه کړلو. اوس لګېدلي دي په چل ول رانه کور اخلي، دا د عادي بابا ډوکې مې په زور اخلي. خو دومره په اسانه مونږ زړونه چاله نه ورکوو، دومره په اسانه مونږ سرونه چاله نه ورکوو، مونږ د خپل کچه کورونه چاله نه ورکوو، مونږ د حجرو د محفلونه چاله نه ورکوو، مونږ دیرې او جوماتونه چاله نه ورکوو، مونږ دا پټي او شنه باغونه چاله نه ورکوو،
مونږ ګودر او چنارونه چاله نه ورکوو، مونږ د دې خړو غرو سرونه چاله نه ورکوو، مونږ د بیان د سیندونه چاله نه ورکوو، مونږ د ځمکو کاغذونه چاله نه ورکوو. مونږ چې ورکو سړي له شړنده جواب ورکو، یا وي نیزه په سټ ږدو ورله عذاب ورکو، یا ورله مخه داسې کوزه د پنجاب ورکو، یا ورله بله لویه نښه انتخاب ورکو. که ته سرکار یې نو په دې پوه شه سرکاره کېنه، مونږ بهریه نه منو دینه په کلاره کېنه. که ته سرکار یې نو په دې پوه شه سرکاره کېنه، مونږ بهریه نه منو دینه په کلاره کېنه. زمونږ په خاوره کې کوپړی د چنګیز خان پرتې دي، زمونږ په خاوره کې کوپړی د الاپو خان پرتې دي، زمونږ په خاوره کې لاشونه لور په لور پراته دي، داسې نور هم بلا فوجونه پکې نور پراته دي. مونږ د دې خاورې مغول هم تختولی دي ښه، مونږ په دې خاوره بلا جنګونه کړي دي ښه، هغه بلا واړه جنګونه مونږ ګټلي دي ښه. ته د ملک نامه د ځان سره بدنامه نه کی، دا د ملک نامه چې چپه مو د پامه نه کی. ولې دستانه اغسته او زما جنګ هیر شو څه، ولې دستانه اغه نر پتې جنګ هیر شو څه، چې د کچه تاره یې شپول در پسې ووهلو، دغسې لنګ هم په زور در پسې ووهلو. غږ به د ځمکې خطو، غږ د خولې نه ستا نه خطو، یو ټیز د ځمکې دی او بل دی تر اسمانه خطو. بخښنه غواړم وایي ما خو سړی هم نه ګڼلې، ته سړی شوې څه، ولې د هغې نه ته رستو خو نړی شوې څه. په هغه اډر خو لا ته تر اوسه لنګ اچوي، ته لا تر اوسه پورې اوبه مې په بادرنګ اچوي. دا پښتانه به راپاسي داسې یو ګام به اخلي، د هر یو ظلم درنه بیل بیل انتقام به اخلي. دا پښتانه دي ګورې دومره یې مجبوره نه کي، د وخت پیرغونه پښتانه چې لاس په توره نه کي. دا مې یقین دی چې د وینو به سیلاب راولي، بس خاکی جانه پښتانه به انقلاب راولي، بس خاکی جانه پښتانه به انقلاب راولي. نو وخت راکولو مو نړۍ منم.